کندهار ښاروالي د سیلابي اوبو د خطرونو د مخنیوي په موخه د ښار په مختلفو ناحیو کې د 5 کیلومتره استنادي دیوالونو د پروژې چارې رسما پیل کړي دي. پروژه کې د سنګکارۍ ترڅنګ کانالونه، ویالې او بندونو جوړول شامل دي. دلته د کندهار په شپږمه ناحیه کې د سیلابي اوبو د خطرونو د مخنیوي په موخه د 5 کیلومتره استنادي دیوالونو د جوړولو چارې پیل شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د سیلابونو پر مهال یې اوبه کورونو ته ننوتلې او د مالي زیانونو ترڅنګ یې ګڼې ستونزې ورته جوړې کړې وې. دوی اوس خوښ دي چې حکومت ورته سیمه کې یادې پروژې پلي کوي. دا د غرو اوبه راځي، د کورو اوبه راځي، دا پر دا کورو باندې هلته تېرولی نه شي داسې وي نو یو جواله ونړوي، یو بل شی راونړوي، بر پر یو کور باندې مورۍ وکړي. زموږ پر کور باندې په 2 وارې په 3 وارې د کلي سپین شهیدان دي. خو دې زموږ پر کور اوبه راوښتي دي، 1 متر 1.5 متر قدر مزرخانې د اوبو ډکې شوي وې او بل بیا دغه پلچک چې و عکاسي زموږ سره رسته کوه راښکاره کړه. دا سړک راوښته دی، سړک ځینې خرابېدی او اوس یې دغه جوړوي، تواره جوړوي، امانه ده حواله جوړوي. موږ ټوله ځینې خوشحاله یو. دا پروژه چې 14 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې کیږي او د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي، پکې د سنګکارۍ ترڅنګ کانالونه، ویالې او بندونه جوړول شامل دي چې هره ورځ به پکې 40 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره سي او ساختماني چارې به یې د 4 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. دغه پروژه چې اوس فعلا په شپږمه ناحیه کې افتتاح شوله، د تواري واله ده چې د استنادي دیوالونه پکې جوړیږي او د دې څخه هدف د کندهار ښار د سیلابي اوبو چې کندهار ښار دغه سلوپ سم نه دی وتلی، سیلابي اوبه زیاتې دي بارانو په وخت کې او د کورو چټلې اوبه زیاتې دي. نو په دې خاطر باندې د کندهار ښار ښاروالي استنادي دیوالونو پروژه اعلان کړله. کندهار ښاروالي به په دې پروژه کې د ښار په مختلفو سیمو کې د خلکو د غوښتنو په اساس مختلفې ویالې، لښتې او کانالونه په اساسي ډول ورغوي. د استنادي دیوالونو دغه پروژه چې تقریبا 15,000 متره مکعب سنګکاري کیږي، د 14 میلیونه افغانیو په لګښت به یې ټولې رغنیزې چارې د 4 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. د مسؤلینو په خبره د یادې پروژې په پلي کولو سره به د ښار د مختلفو ناحیو اوسیدونکي د سیلابونو له خطرونو، د ولاړو اوبو له بدبویي او چټلیو څخه خوندي سي او هم به د تګ راتګ پر مهال ګڼې اسانتیاوې رامنځته سي.